چې نیلم ته کوله هغه قصې ختمې شولې. شکر دې به د خویانو په شان د لوی اختر مبارک وایما دل کی دھڑکن میں چھپا. السلام علیکم ګرانو مینوال، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما. دوستانو تاسو چې دنو سټارټینګ کې دا ورکوټ شانتي کلیپونه هم صحیح کړل. دا میکس اچار دی. میکس اچار څنګه دی تاسو دوستان به سوچ کوئ چې دا څنګه میکس اچار دی. دوستانو میکس اچار داسې دی چې دا شو دلته کې پاکستان کې هم کېدی شوه. دا راضینامه د دوی پخلا کېدل دا پاکستان کې هم کېدی شوه. نو دا دوبۍ ته ولې تللی دي او څه دپاره تللي مقصد یې څه. نو دوستانو زه به تاسو سره دا ټول خبرې به په دې ویډیو به شیر کوم. تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو د دې چې کوم دا پلانینګ دی چې کوم دی یو ډرامه جوړه کړې وه، یو د دې چې کوم مقصد و هغه دا و پاکستان کې خو به مونږ پخلا به شو نو خلک به راپورې خاندي، تماشه به جوړوي. اوهو دا چې دی نو ډرامه یې کړې وه، دی چې دی نو پخلا شوي دي او دا دروغ دي. نو پاکستان کې به خلک مونږ پسې به انخلي نو زمونږ هغې نه به بیا ځان نه خلاصېږي. آیا مونږ دوبۍ ته ځو هلته کې شو د شو هغه بهانه کوو او ټولو نه غټه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده مونږ به هلته کې شو کوو نو مونږ ته به ښه شوړه به میلاویږي. نو پاکستان کې خو شوړه نه میلاویږي، الټه د خلکو خبرې دي. نو دی دوبۍ ته تللي دي او هلته کې د دی چې کوم هیډ منیجر چې کومه ده نو هغه نادیه ګل ده او د هغې چې کوم دی نو بوس دی نو هغه منصف دی. نو دا ټول کار نادیه او منصف د دی د لاسه شوی دی. او په دې کې چې دی نو د مراد هغه رضا وه، د نیلم ګل هغه رضا وه، فاطمه ګل خو خیر بنه ده د هغې څه خبره به وکړمه. نو فاطمه ګل باندې دا خبرې بدې لګېدلې دي. فاطمه ګل هرګز دا نه غوښتل چې دی پخلا شي، خو خیر دې دپاره چې دی نو خفګان څه معنی لري او پخلا کېدل یو خبره ده چې دی نو ګینټه پس به د دې جګړه شو، ګینټه پس دی چې دی نو پخلا شوي دي. نو دی چې دی نو یو لوبه جوړه کړې د خلکو نه چې کوم عوام دي هغې نه بېوقوف ساز کړي دي. دی په خبره باندې ونه پوهېږي، دی ته څه پته لګي. نو دی به جګړه به مو کړي، بیا به خلکو ته به زاري منتونه به کوي، او الله ما سره ډېر بد شوي دي، الله زما چې دی نو دا وکړه دا وکړه زمونږ خبره وکړئ، تاسو چې دی نو زما حق دپاره اواز اوچت کړئ. ولې چې دی نو د دې شل کتونه شوي دي او دا چې دی نو ډېر زیات بې سهاره او بې اسره ده، بې یار او مددګار پرته ده. نو دوستانو دا ټول ډرامې باز خلک دي، اسم په ډرامو کې کار کوي او ریل لایف کې هم دی ډرامه کوي. بس دوستانو زما دا میسج مختصر ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.